دې ملک د تباهي اسباب جم دی جم جے اور جم جج جرنل جرنلسٹ دا د دې ملک د تباهي اسباب دی ستا ججان خرڅیږي ستا جرنل د پراپرټي ډیلر دی دا ټیم او ستا جرنلسٹ ګرده خرڅیږي د پلي پاپو باندې اخته دي شیراني صاحب هم کله کله خوا دې نه راسه به دوی یو فتوا ولګوي وایي دا پی ټي ایم چې دی دا هم د یو ځای سره وتلی دی پی ټي ایم حالاتو جوړ کړی دی حالات داسې دي په دې ملک کې حالات انسان جوړوي حالات خلک د ازادۍ خواته بیایي حالات خلک د انقلاب خواته بیایي په پاټا کې دومره ظلم دې خلکو کړی دی د یو مور 15 بچانو فوج ورلی 15 سره یې مړه کړل د دې مور نور وس نه و چې په کومه زانګو کې دا خپل بچان غټ کړي وو زانګو یې وسوځله نور وس نه و دې فوج دومره ظلم کړی دی دې فوج پاکستان نه کوي مات بنگلادیش نن د تاسو جلا دی دا چا مات کوي دا ملک شیخ مجيب الرحمن دوی نه مني بنگالان دوی نه منل ننم د پښتون د بلوچ خبره دی نه مني ننم ستا حق نه تسلیموي چې د دمو په عادات پکښې هغه کار کوي دا رقم دا ملک نه چلیږي او غلام قومونه زه دا وایم د شیراني صاحب مشقدر کوو واقعي په نن حالات کې د شیراني صاحب رقم خلک ډېر کم دي رښتیا ګو چې موږ دا وایو شیراني صاحب هم کله کله خوا دې نه راسه به دوی یو فتوا ولګوي وایي دا پی ټي ایم چې دی دا هم د یو ځای سره وتلی دی پی ټي ایم حالاتو جوړ کړی دی حالات داسې دي په دې ملک کې حالات انسان جوړوي حالات خلک د ازادۍ خواته بیایي حالات خلک د انقلاب خواته بیایي د وزیرستان درماته پر هغه حالات ډېر خبرې د دې ځای په حالات ته ډېر خبرې په دې حالاتو کې حالات انسانان جوړوي نو پی ټي ایم هم حالات جوړ کړی دی پی ټي ایم داسې نه دی چې داسې د یو دغه سره راغلی دی او که بیا د پی ټي ایم خبره غلطه ده شیراني صاحب په داندن حالات کې پی ټي ایم دا وایي چې زه په دې ملک کې امن غواړم او د دې امن خبره تم کوي او ګرد خلک یې کوي یو طرف ته بیا زموږ فوج دی چې هغه ته بیا امن خوښ نه دی هغه خو داسې دی لکه لیوه په دوړو په باران یې دغه کېږي د هغه امن په ګرد ور غواړي نه که امن رالی بیا به دی څه کوي نو په داسې حالاتو کې یو شی پکار دی پکار دا دی چې دلته موږ باید چې په یوه ایجنډه خو موږ سره یو څو هغه ایجنډه باید چې دا وي که دا ملک چلوونک څوک غواړي باید چې د فوج کردار په سیاست کې ختم سي دلته هر سړی چې راولاړ سي وایي انتخابات د 70 انتخابات کې ځای انتخابات کېږي دلته داسې موسوارفار صاحب دا وویلې چې دلته چې دوی درې چله چې دوی فوجي مارشاله راغله د درې چله نن زه دا وایم چې دا نن چې کوم حالات دی دا دغه فوجي مارشاله څخه ډېر بدتر دی نن دوی وشاته ناست دي ستا بجټ لا دوی جوړوي په دې ملک کې در اوسه پورې جمهوریت راغلی نه دی نه چا جمهوریت لیدلی دی نه دا پارلیمنټ چې دی آزاد و نه پارلیمنټ سپریم دی دا ګرده دروغ دی چې د څو د فوج کردار ختم سوی نه او فوج دا تسلیم کړی نه وي چې زه د دې ملک چوکیدار یم
هغو دا پاکستان نسی چلیدلی موږ دا ورته وایو چې موږ تا ته ټیکسیز درکوو ته چوکیدار یې دی وایي یا چې زه مالک یمه زموږ جنګ د دې دی عزیزانو او بیا دی چوکیداري هم صحیح نه کوي دی چې کومه تنخواه اخلي د ده چوکیداري صحیح نه ده زه دا وایم چې دا چوکیدار آیا د بم د ماکې د ده په دغه کې نه کېږي آیا غوا برای تاوان د ده په دغه کې نه کېږي دا اپسي چې کومه ولاړه ده درننې یو دهشتګرد نیولی دی درننې هیروین نیولی دی درننې یو بل داسې دغه کړی دی بس خالی دا پوښتنه ده کہاں سے آ رہے ہو کہاں سے جا رہے ہو ملک دا رقم نه چلیږي نه ملک په دا رقم دغه باندې کېږي آیا په دې بلوچستان کې آیات بلوچ د مور د مخه وزني بیا به بلوچ مزاحمت نه کوي آیا په پاټا کې چې کوم ظلم کېږي بیا به پښتون مزاحمت نه کوي بیا به نو چیش کوي بیا به موږ غلامي کوو موږ به ګرد عمر سر ټیټوو زما پلار نیکه چې انګریز نه ومنئ په د هغه یې نه ومنئ چې د اکا او د غلام خبره وله بیا خو انګریز د ده ډېر شولو انګریز خو کم از کم انصاف کې درلودی ترقي ښه راوستله دا تور انګریز خو چې راغلی دی موږ یې نه ترقي لیدلی ده نه انصاف موږ لیدلی دی لا یم دی لا د وکلا صاحبان چې ودرېږي د الله صفت خو ډېر کوي خو زه د دوی څه دا پوښتنه کومه چې آیا دا ججان ډیکټیشن نه اخلي دوی دا وایي چې دا چې دی دوې کمیټۍ دی چې باقي کې یو سیاسي کسان دي او بل چې دی د جوډیشلي دغه ناست دي باید چې د دې دپاره اګزام چیښو سي د دې دپاره یو دغه چیښو سي چې هغه څومره ایمانداره دی او هغه څه رقم به پر دې دغه باندې خیږي دا ګرده د ډیکټیشن پوش ډیکټیشن ورکوي د دې ملک د تباهي اسباب جم دی جم جے اور جم جج جرنل جرنلسٹ دا د دې ملک د تباهي اسباب دی ستا ججان خرڅېږي ستا جرنل د پراپرټي ډیلر دی دا ټیم او ستا جرنلسٹ ستا جرنلسٹ ګرده خرڅېږي د پلي پاپو باندې اخته دي نو ستا ملک به و تباهي ته نه رسېږي بیا به و چیش ته رسېږي یوه خبره کوم د ماښام اذان کېږي دا کم ګیم چې اوس روان دی موږ د دې سخت مذمت کوو د پی ټي آی څه چې روان دی په دې کوو دا هم را معلومه ده چې پی ټي آی سبا برته اقتدار ته ورسېږي بیا به دی د جرنل صفت کوي د باجوه صفت نه کوئ لیکن په دې دغه کومه چې سیاست په سیاست کې به ډنډه نه وي زور زبردستي به نه وي تا خو نیپ هم مات کوي تا خو د حیدرآباد سازش کیس جوړ کوي پر ولی خان پر سردار عطاالله پر میرغوث بزنجو پر خیربخش مري پر ډاکټر عنایت الله پر دا ګردو باندې تا څه وکړل لیکن په هغو کې همت و په هغو کې جرأت و په کلو باندې ناست و تا پیپلز پارټۍ ماته کله تا نن هم مات کوي او یو کار و دوی ته هم زه دا وایم باید چې وي کې دا سیاسي پارټیانې دا کم خلک چې 2 ورځې جیل نه شي برداشتولی دا باید چې بیا څوک په پارټۍ کې وا هم نه خي دا پارټیانې هم دومره کمزوري دي دومره کمزوري دي چې د یوې سیټ لپاره دا بیا برته د هغه خلک اخلي دا خلک کله په نون کې کله په شین کې کله په کاب کې کله په کمو کې د دې باید چې دغه وسي عزیزانو دلته دا خبرم چا وکړه زما خلاري پار صاحب وکړه دغه وکړه سابق سپیکر وکړه چې عوام حقیقت ته عوام هم داسې دی زموږ عوام نن سبا خالی په پیسو پسې ګرځي چې عوام زه ته یو سوال کوم موږ د کلاشینکوف جنگ نه غواړو کلاشینکوف په لوی وطن افغانستان کې تباهي راوستلې وله موږ د قلم جنگ غواړو د دوی څه زه یو سوال کوم په کال کې 365 ورځې دي واخی قرآن کم داسې سړی شته چې 5 ورځې په خپل بچي پسې تللی چې آیا زما بچی په دا 5 ورځې 300 ورځې هم تی ته درلا دي 80 ورځې هم درلا دي د 5 ورځې کوڅه هم اخیستی شئ یو سړی لاس پورته کوی شئ چې زه په خپل بچي پسې تللی ما یې پوښتنه کړې ده چې دی د هیروین اډې له ځي که دی سکول له ځي بچان به دا ټیم په منشیاتو اخته دي دا ټیم
ستۍ به هر دغه چې دی منشیات ستا فوج انټي نارکوټکس فوج چې دی د منشیاتو سرپرستي دوی کوي او ګرده فوج په مځکو اخته دی د سټلمنټ دغه ګرده دوی کوي د ګرده پښتنو د بلوچو په مځکو دوی اخته دي ما درته وویلې چې دلته ججان نه دي دلته جنرالان نه دي دا د پراپرټي ډیلران دي شیراني صاحب په داسې وخت کې ستا سیمینار خو واقعي د داد وړ دی دا ستا دغه د داد وړ دی خو دا ټیم زه خو تا ته مشوره نه سم درکولی ته زموږ استاد یې ته یو عالم یې خو پر داسې ټیم باندې ته باید چې خلک خپل کې او د فتوا وصیب څه پرهیز وکړې وسلام